ورور سوال کړی دی چې ما د امام ابن الجوزي رحم الله کتاب مطالعه کوو، په هغې کې د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی فضایل بیان شوي، نو په هغې کې ما یو ضعیف حدیث وموندو. سوال مې زما په زړه کې دا راغی چې امام ابن الجوزي ولې په خپل کتاب کې ضعیف حدیث راوړو؟ او دا سوال د ډېرو په زړونو کې راځي. لکه موږ چې د مشکات ته درس کوو که نه، موږ پکې څه وایو دا حدیث سندن څه دی؟ کمزوری. کیدای شي د ورور یا د خور په زړه کې راشي چې کمزوری ده ولې دلته راوړو، یا پر ریاض الصالحین کتاب پای کې کمزوري شته، د سنن ترمذی امام ابو داود او د کوم کتابونه په دې کې ضعیف شته، ولې به دوی دا چل کوو؟ جواب دې مختصر دی، اگر کې دې جواب وګد دی. ډیر اسباب دي چې دغه د لاس علما دا خبره کمزور حدیث په خپل کتاب کې راوړي. یو سبب دا دی چې په فضایل اعمال کې یو احکام دي، احکام څه ته وایي؟ حلال او حرام. عبادت، په عبادت کې کمزور حدیث قطعا نه چلیږي، او په فضایلو کې ضعیف حدیث چلیدی شي چې کله به کې وسو شرطونه یي. اولنی شرط دا دی چې د کمزورتیا به معمولی، چې ډیر کمزوري انا قبلیږي. دویم دا چې دا کوم خبره چې د حدیث کې دی چې دې په شریعت کې یو اصلي. او دریم دا چې د کمزورتیا بیان شي، حدیث ته بیان کو به بسوي د حدیث کمزوري. ما به شي ورور یو ورځ کتاب راوړو فضایل اعمال، نو پای کې یو روایت دی، یو حدیث پکې دی چې کله آدم علیه السلام ونې ته نږدې شو او بیا الله د دغه نه راوویستو د جنت نه، نو په عرش باندې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله. نو هغه ویل الله ما وبخه د دې سړي د مخه د تا جوړه نوم لیکلی. نو الله ورته وایي تا ته څنګه پته ولګېده چې ته ما ته د نوم معلومي؟ ما هغه ورته وایي چې یا الله ما چې کله ولیدو چې په عرش باندې د نوم دی نو تا ته ډېر ګران دی. و دا روایت ته فضایل اعمال کې شتي، او دا منګړت دی، ضعیف نه دی. څه دی؟ منګړت. یو منګړت یو ضعیف. ضعیف دی چې سند کې لږ کمزوری، منګړت سوچه دروغ، دا سوچه دروغ دی. دا کتاب فضایل اعمال ډېر ملګري پړاوي او تعلیمونه دې کوي که نه کوي؟ او زموږ په ملکونو کې په قرآن له پاسه پروت دي. دا خبره صحیح ده که غلطه؟ په قرآن له پاسه پروت دي. جومات ته ورشه، په محراب باندې یا که چېرته الماري لګېدلي شی پروت دي، ټپایي پرته وي، په هغې به قرآن پروت وي، بیا به بله پاسه فضایل اعمال پروت وي. ډېر خلک دا کتاب وایي، خو چېرته دې کې سوچ نه دی کړی. هغه حدیث لاندې لیکلي دي، دغه حدیث چې کله راوړی چې دا روایت راوړی دی پلاني امام په خپل کتاب الموضوعات کې، لکه یو محدث کتاب لیکلی دی الموضوعات، منګړت روایتونه. دا ورته لاندې لیکلي الموضوعات څه مطلب دی؟ منګړت روایتونه. وایي دا حدیث په هغه کتاب کې دی. ما سره یو سړی ناست و، ما دا خو په خپله به کې داسې لیکلي چې دا موضوع حدیث دی. ګوره موضوع وایي نه، دا خو مطلب چې موضوع د دې حدیث دا ده. نو دې به څوک پوه کړي؟ نه وایي دا خو دغه نه چې منګړت، دا خو مطلب چې موضوع د دې حدیث دا ده. موضوع دغه مطلب دی. وایي کتاب الموضوعات مطلب منګړت روایتونه. بعض علماء شیل کړی دی لکه د ضعیف حدیثونه را جمع کړي دي امت ته اسانتیا دپاره چې دې کې څومره حدیثونه داسې دي کمزوري. نو که سبا له دا حدیث مخې ته درغی نو پوه شي چې کمزوری. چا لیکلي دي منګړت روایتونه، د منګړت په دې منګړتو کې دا روایت هم را جمع کړی هغه په دې کتاب کې راوړ، خو دې پې نه پوهېږي چې لاندې ورته الموضوعات لیکلي خو منګړت روایت دی که نه. نو چې دې څه کمزوری نه وي او بل د هغې کمزورتیا به په آخره کې بیان کې. بعض علما په فضایلو کې ضعیف حدیث راوړي. خو بعض علما څه چل کوي؟ حدیث راوړي ضعیف، دا یو عالم ورته ضعیف وایي، دا بل ورته ضعیف نه وایي. نو هغه چې په دې کتاب کې راوړی دا ورته ضعیف نه وایي، ځکه یې راوړی. دغه شان بعض علما داسې چل کوي لکه صحیح حدیث راوړي، لکه یو حدیث ذکر کو صحیح دی، وایي د دې حدیث په مرسته کې مضبوطولو دپاره بیا نور حدیثونه را جمع کوي کې بعض ضعیف وي، وایي په ضعیفو کې هم دا خبره راغلې ده. نو مطلب دا هغه نه چې دا حدیث صحیح دی، خو دا بره حدیث پې مضبوطوي. بعض علما څه چل کوي لکه یو حدیث کمزوری دی، د دې کمزوري دپاره اوس نور ډېر کمزوري پیدا کوي، نو چې خبره څه نه څه ګزاره وکړي. حسن لغیرهی دې ته وایي. او په دې باندې هغه ملګري پوهېږي چې هغه لکه علم کې پاتې شوي، نو دا لږ مضبوط شي، لږ بره وخیږي. ځکه چې وایي چې دومره حدیثونو کې راغلي دی، اگر که ضعیف دي خو دلیل دی په دې باندې چې دا خبره شتي په شریعت کې. نو دې لپاره ضعیف حدیثونه راوړي. والله اعلم. اگر که دا مسله تفصیلي ده انشاءالله بیا که چې ته الله توفیق راکړو نو زه به درته بیا د دې باقي ښه تفصیل هم وکړمه. والله اعلم.